مجنون په لیلا عاشق و، منډې به یې والې، کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا. او دا مجنون قیس یې نوم و، قیس. مجنون لیوني ته وایي. د دې ډېرو منډو ترلو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته و، ډېر ښکلی و. او لیلا تکه توره وه، توره. نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي، تکه توره وه. نو مجنون ته چا وی چې ته څومره خشته څومره توره وه، د خدای شان دی. او پسې لیوني و، د ده بدي شو، د دې بدي شو، د دې نو خوړه دی. نو لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبختي ته خو وګوره دا لک څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي، په منډو سر دی. وی نه مې دی خوښ، نه مې لګي. مجنون ته خلق وی ګوره توره چوړی ده، سب پکې ځان دی لیونی کړی دی. وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو په خپلو سترګو ګورئ. نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي، نو پلار ورته راځه بچی بیت الله ته ځو، یو دوا له دې بوزمه. او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غم خلاص شي. پلار په مخه که هغه زمانه کې خورش کمو، بیت الله ته بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نک. او پلار ورته وی بچی جاړي ورته پلار بچی زه یو دوا کوم امین پې ووایا. وایا بابا؟ وی وایا بچی اللهم ارحنی من لیلا وحبها. یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که، الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچې دا دوا وکړه که د دې غم خلاص شوې. دا په نورونو ګرځې، دا په بارانونو کې منډې وې، ډوډۍ چای دې نشته، غرق شوې. هله ووایه بچې، غلی دی. هله بچې ووایه که نه اللهم ارحنی من لیلا وحبها. الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي، ما دمه که. خوشحاو بچې دې څه وایي؟ لاس یې اوچت که اللهم من علی یا من علی بلیلا وحبها. خدایا یو احسان خو را سره وکړه، یو احسان وکړه ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته کړه، د دې لیلا او د مینه نوره زیاته کړه. پروردګار احسان وکړه. او پلار الته په سکون او پلتو شروع کړه، تا مرداره هلاک شي، ما راوستی چې دې غمه به خلاصېږي. ته خو نور غواړې، ته خو نوره غواړې. نو یو شعر یې ورته ووایي، یو شعر یې ووایي اللهم لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. یا الله د لیلا د مینه خو ما نه چته لر نه کړي. اوس بلا ته لروستی دی، دې څه کوي؟ یا رب لا تسلبني حبها ابدا. الله د دې لیلا د مینه ما نه لرې نه کړي، درنه خوا نه کړي. يرحم الله عبدا قال آمینا. خدای زما په دې دوا چې کوم بنده امین وي په هغه رحم وکړي. مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي، امین پې ووایه چې خدای باندې رحم. نو واقعي چې مینه لکې راشي بیا داسې مینه، بیا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني. بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه د غرمې به راووته، رسول الله مبارک د غرمې راووته، اوږې و حضور پاک. نو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق مخې له ورغې، د غرمې خلک خوب کوي، ابوبکره څنګه راووتې؟ وی د الله رسوله راووتم، ما وی که چې په حضور پاک مې سترګې ولګي او د مخ ته وله لږ نیغ نیغ وګورم، مخ ته لږ نیغ نیغ وګورم. دې ته مینه بیا وایي، بیا مینه دې ته وایي. د وفات د رسول الله مبارک نه پس یو بیبي سترګې وویستې، ښځه سترګې وباسي. ښځه سترګې ستل خو ښه نه دي، خدا یو انداز ته رسېدلې ده، عشق یو دا دې څوک ځا دې ړنده کړه. وایي په هغه سترګو به څوک کم چې رسول الله مبارک پې نه ښکاري،
او هغه حضرت بلال چې رسول الله مبارک ته بانګونه وي لړ شام ته وتښتېد. اے بلال دا څه کې شام کې څه کې مدینه دې پرېښوه رسول الله مبارک کلی دې پرېښو خلک خو دې پسې ارمانونه کوي خلک خو دې پسې تمناګانې کوي دا څه کې آها په هغه مدینه به څوک هم چې رسول الله مبارک پکې نه ښکاري نو شام کې د تخکاري څه چې شام ته ځي وی نه که نه نقشې مې پړه پرتې دي نقشې د بلال پړه پرتې دي چې به مې بانګ وې نو په یو سترګه به مې په قبلې ته کتل او چې حضور پاک په مصلی ناست نو په بله سترګه به مې هغه ته کتل نو ما به په ډېر شوق چې بانګ ووې او په مینه نو امیم یاد دی چې رسول الله مبارک یو ځل ما ته آواز وکړو بخ بخ یا بلال واه واه ای بلال نو نن چې زه بانګ ویم نو هغه مصلی باندې هغه چهره ما ته ښکاري هغه بخ بخ ویلو والا واه واه ویلو والا شته څوک نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده نو په خوب کې ته حضور پاک ګیله وکړه بلاله دا وفا دا بے وفائی دا یارانا دا دوستانا چې زه لاړم تم لاړې بس خو چې ویښ شو وی ما نه رسول الله مبارک ګیله کوي نو راغی مدینې ته نو چې مدینې منورې ته راغی صاحب جشن شو په مدینه کې او بلال راغی نن به بیا هغه بانګ ویلې کېږي چې کوم به بلال د رسول الله مبارک په مخ کې وي او نن به یو ځل بیا د حضور پاک نقشه مونږ ته راجم دی شي هغه دور به بیا رایاد شي هغه سترګې به مو بیا ډکې شي هغه زړونه به مو بیا ډک شي هغه نقشه خو به لږه راښکاره شي که نه چې بلال راورسېده ښځې ماشومان واړه لوی دا په کوټو ورته ولاړ دي او خوشحاله دي چې څو میاشتې پس د حضور پاک د جون نقشه نن موږ ته ښکاره کېږي خوشحاله خوشحالي ده بانګ وخت شو بلاله هله شا به وي نه 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 بلال بانګ له نه دی راغلی بلال نه حضور پاک ګیله کړې ده نو ځکه راغلی بانګ له نه دی راغلی بانګ به بلال نه وای نه 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 خامخا به وی نو حضرت حسن و حسین د انوسي د رسول الله مبارک ور په جرګه راوستل وای وای نو دا جرګه به څوک چته مني د دې بچو ماشومانو جرګه اوهو وی وجه نه مې کنه نو هغه ځای ته وختې د حضور پاک په جون کې به کم ځای کې بانګ وي نو چې بانګ یې شروع کړه کنه اشهد ان لا اله الا الله تورسید او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله او بیا وی اشهد ان محمد رسول الله او د رسول الله مبارک دینوم له ورسید پس مکه پریوت به هوش شو وی وجنه مې پرې دې مې نه وای مکه پریوت به باقی نیم بانګي وی باقی ونه ویل شي دې تمینه وای دیتا مینا وای حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکی ته ځي بڑے والی دي بڑے نه خو لکه پنسیو چتی دي د گیټو دي نیمو پندو کې دي رشتہ داران راغله یا عثمان داسه کې پنسی دي نیمو پندو ته رسول دي داسه کې خلک د پورې خان دي همون عادت خدا دې چې پنسي لاندې دي در باندې چل شوی دی ټول ماشومان در پورې خان دي ښځې خان دي سړي در پورې خان دي اوهو اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحکما هذه عزرة رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قمقلو خلقو د وجه د رسول الله مبارک سنت پرېږدم دا د پیغمبر د لنګ ځای دی دقه ځای دیتا مینا وای جامم د پیغمبر پشان او په د حضرت حذیفه بن الیمان نه په فارس کې نوړې غورځيږي پزمکا نو رسول الله مبارک فرمایي چې نوړې پزمکا غورځوچته کا چې کم خور لګېدلې دی هغه تل لري کا باقي خلې توجه چې نوړې پزمکا پرې وته لروچته کړه
دغه چلی وسره وکړه خاورو ځای ته وغورځو باقي خولې ته بس مجلس کې زاړه وزیران او مشیران او خلک ناست دي یو بل ته سترګې روزي وویل دا وګوره دومره حیرتناک هلکه بله راواله که نه وړی خور نه راواغېسته دی پې پوه شو چا ورته وی دا ټول در پورې پټ پټ خاندي اوهو وی د پیغمبر سنت دې قمقلوله پرېږده دې ته مینه وایي دې ته سیرت وایي دې ته سیرت نه وایي چې ته لګیا یو دغه یو ورځ باندې خوشحالي وکړه بیا چوټي دې ته سیرت نه وایي ها د رسول الله مبارک پیدایش باندې چې کم سړی خوشحاله نه شو مسلمان ځان ته وایي دا د سر نه مسلمان نه دی د خدا وایي چې څوک د رسول الله مبارک په پیدایش باندې به د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوم زم الحمدلله چې ما له خدای راته ښکلی پیغمبر او که یو سړي دا ولې دنیا ته راغلی دا ولې پیدا شوی دی او دا سړی نقشې ختمې کړې او نوي دین یې خور کړو دا مسلمان کېدی شي نه دا خو زما د زړه ایمان د جذبه ده زما خو لیکن دا نه چې صرف دا یو ورځ خوشحالي وکړم او بیا چوټي بیا مونځ هم نه کوم بیا د پیغمبر نقشه مانه یېره د پته نشته هېڅ نه یم خبر دې ته مینه نه وایي مجنون راغی د لیلا د کوڅې ته مخامخ ناست دی بیابان کې ناست دی د لیلا د کوڅې په لارو کې څه نه ناست دی که چې ته دا راووته زما پلوی مولیده لاسې مولیده لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ها د لیلا په کوڅو ګرځم نو کله دا دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم وی په دې دیوالونو عاشق نه یم خو دې دیوالونو کې دننه چې څوک پراته دي په هغې عاشق یم هغه عاشق یم د رسول الله مبارک په کلي کې حضرت امام مالک غوندې شخصیت په سورلی نه ګرځي چا ورته وی چې تا ولې په سورلی نه ګرځي رسول الله مبارک ګرځي دی حضرت ابوبکر ګرځي عمر ګرځي بلال ګرځي او ته په سورلی په دې کلي کې نه ګرځي وی پخپو چې ګرځم دی نه مې رغېدل نشته خامخا به ګرځم خو چې کومه خوره کې لاندې رسول الله مبارک پروت دی نو مالک په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي دې ته مینه وي نه شو دغه نن نشم کولی تاسو ته به څه ووایم خو جلکې درته وایم سیرت د پیغمبر دقه دی چې د هغه په طریقه عمل وکړه نه چې د هغه په پیدایش یو ورځ خوشحالي وکړه بیا چوټي کړه او د هغه د پیدایش پر ورځ خیرات وکړه بیا چوټي کړه نه د رسول الله مبارک په شان شکل جوړ کړه د هغه په شان عقیده جوړه کړه د هغه په شان اخلاق جوړ کړه د هغه په شان کردار جوړ کړه نشو کولی 100% یو فیصد هوکړه که نه یو 2% هوکړه که نه چې کم فرض دي خامخا به یې کوې چې کم واجبات دي خامخا به یې کوې زما خو انګریز خوښ دی زما انګریز خوښ دی د هغه جامه مې خوښه دا خشته ده زما خو انګریز خوښ دی د هغه شکل مې خوښ دی راته مزېدار ښکاري زما خو انګریز خوښ دی د هغه په شان جامه مې خوښه ده د هغه په شان سر د هغه په شان ګیره خفه کېږم نن خو ګیره کې نقشې جوړې شوې دا لا بیا خنداګان په ګیره کې للون کړی دی للون ورته وایي که ظفر لالا للون ګیره کې للون ځه اوس څه کوې ورسره چا په ګیره کې دلته خریلې ده او داسې کړې ده او دلته پکې پنجغاښې راښکلې دی دلته پکې ګوټ کړی دی چا دلته پوټینۍ پرېښې ده دا باقي خریلې ده چا پکې دلته کې پنجه جوړه کړې ده چا ته سروه جوړه کړې ده او چا دلته کې داسې هغه بل شان شی غوندې مې بل یو ځای کې ولیده چا یو شان مړه نو د پیغمبر شکل پورې خندا کې ولې د پیغمبر نقشه د تسپکه ښکاري توبه بس الله ته سر به سجود شه روبه دې نیسي والله که دې بیا پرېږدي مه کوه ټوقې خنداګانې مه کوه پیغمبر پورې خندا مه کوه رسول الله مبارک د خدای ډېر لوی نیازبین دی الله ته ډېر محبوب و د خدای محبوب ته سپک مه ګوره د هغه نقشې پورې خندا مه کوه د خدای نه ویرېږه او ځان ته به مسلمان سمې پرېږده مزېداره پرېږده خسته پرېږده چې څنګه کوه او که نه پرېږدې ویې خرایه وایې زه ګناه کوم ګناهګار خو استهزا او ټوقې ملنډې خو مه کوه
ملنډې ولیکې. نو مجنون هلته کېناسته، نو لیلا ته چا وي هغه پاگل خو راغلی دی هغه ځنګل کې دته ناست. وی دی څه خوري؟ وی سم څه خوري؟ پلار کور خو یې دلته نشته او نه پټې شته او نه څه زمینداره شته. نو یو وینځلی یو جام پی ورکړی، دا دی نیک بخت له یو څه چې دا خو اوس جام پیسې به مجنون له ورسېدل. چې پی ورسېدل مجنون ته هغه وینځوی دا پی اوس هغه غریب پپی اوس کم ځای او په خپلې شک کې پروت و. دا پی اوس کوي کم ځای دا یې کم ځای نه راوړی. وایي دا لیلا را کړي پی اوس کړل. تاریخ کې خو دقه را دي چې خوشحاله شو پی اوس کړل. هسې زه په دې زړه کې وایم په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا را کړي دي چې دې غریب بسونه په هغه روزو ته چورلکونه والي هسې به درته نخرې به یې کړي چې هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی، هغې په لاس د چیلی نه یې وتېدي او هغې راله پیو کې اچولی نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلی چې پی به یې تېرېدل څنګه پی اوس کل سال لیلا بل جام ورکه. او یو بل چې ته څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیوه او ورخ پرېوت. او چې دې پی وړل دی وینځې سار نه نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی. وی څه کې؟ وی دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل. وی زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم جوړی نشته. بس هغې وی ډېره ښه دلی پی ورکړل اخوار پاتې شو. اوس لیلا پی ورکوي او وینځې وړي دی بل لی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی. چې څو ورځې تېرې شوې نو لیلا وی چېره دا ورکه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چا له تلي دي او ګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې او که داسې ګپ شپ لګوي. نو وینځې ته وي داسې وکړه نن دا جام یوسه او دې مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي. نو چې دله ورغې چې چا پیس کړي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړو او ته وی پی دې راونړل؟ وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي. وی پی راوړه وږې ما پی راوړه. وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي. وی پی راوړه وږې ما. وی نن وینه غواړي وینه. او ته څه وایي؟ وی وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پی والی یم. که پی د سره یي خوراکه کنی وینه هغه نه غواړي. نو هغه له چې ورغې وی هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي باقي خو د بل والي دي ظالم. ورغ کې ورته بشیر جان ناست و بشیر جان ورغ نیول چې خو د والي دی. نو هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاسدي لا چې څنګه ورغې ورته ویل لیلا پی وینه غواړي. یو ورځ غریب کړي والا وی راکه. نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه ترې وباسي چې د لاس به یې خوښوي که د مخ به یې خوښوي که د خپې به یې خوښوي که د خېټې به یې خوښوي جام یې وله ډک. نو دا چې مونږ وایو د وینې مجنون د پیو نه خفه کېږي مونږ د پیو مجنونان. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بار راووتل. چې بار راووتل یو باندې سې راغی. باندې سې نبی علیہ السلام ته وایي چې الله رسوله زما قوم ما مسلمان کو او ما ورته وایي چې تاسو مسلمانان شئ نو خدای به ډېر لوی رزق درکوي. دا خلق دنیا ډېره غواړي که نه او خدای به مال هم درکوي او خدای به رزق هم درکوي او خدای به ډېره ډوډۍ درکوي. زما قوم مسلمان شو. اوس چې مسلمان شو نو قات پرې راغی وږي دي شی یې لوړه شو. اوس یېرېږم چې رانه واپس ونه تښتي. زمونږ باباجي یو ځل خبره کوله د بادرخیلو کندي کې یو سړی خو نوم یې نالم هغه ما ته نوم هم اخیستی وی چې خلک ورپسې لاړل چې راځه مونځ له وی چې زه مونځ نه کوم. وی مونځ وی ما پورې مونځ سپېره دی د خواني بوډاګان هم عجیبه. وی خیر خلکو ورته وی چې نه مونځ چا پورې سپېره کېږي نه ته راځه بختور دی رزق کې برکت پیدا شي خیر به شي. وی جومات ته راوه سودا سې پې وکړه. وی چې په مانځه څنګه ودرېده او سجدې له لاړ د بدو رشامتو په سجده کې هلته چې د مچۍ پرته و په دا تندي ټاک ورکړ رکات لو تختېده او چغې جوړ کړې زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی. نو باید سړی سپېري او د زور مونځ یې قبول. نو خبره دا وه چې
چې هغه اوس وي تختی واپس را لاړ نشي الله رسول زما څه مدد وکړه خلک ناجوړه شو یو سړي رسول الله مبارک یو صحابي وی اسألک مرافقتک فی الجنه وی په جنت کې ستا مرګرتیا غواړم جنت کې ستا مرګرتیا غواړم وی سوچ وکړه وی نه غواړم وی ګوره سوچ وکړه لغوندې وی غواړم وی ګوره یاد وساته که جنت کې زما مرګرتیا غواړي نو فقر له لوښې تیار کا غریبۍ له لوښې تیار کا چې څوک جنت کې زما مرګرتیا غواړي چې ما سره به نو هغه له فقیري او د رزق تنګي دونه تیزه په منډه ورځي لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان خدای دې مونږ ته خیر کړي مونږ ته دې خدای خیر کړي ویریږو قسم په خدای مونږ یې مفتو کې خو زه خو یې مفتو کې غواړم وروره قصه اسانه نه ده ګرانه ده خدای دې مفتو کې مونږ د رسول الله مبارک ملګري کې هغه وی څه د بورې زوی وي څه خو بویه که نه رسول الله مبارک ته باندې سیده قصه وکړه چې رانه خلک واپس ځي مې رزق به راشي او رزق لاړ نبي اسلام علي صاحب ته وکتل چې څوک علي صاحب چې سم نشته یو یهودي ولاړ دی زید ابن دسنه یهودي او په یو مقصد راغلی دی ورته وایي که زه به دله درکم پیسې قرض خو په یو شرط چې د پلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجورې به راکوې نبي علیه السلام ورته ویې نه د سړي د باغ نوم ماله دا ګناه ده مطلق یې ووایه چې دونه کجورې راکړه که د هغې باغ که د بل که زه تا سره د هغې باغ د کجورو واده وکړم او هغه باغ کجورې ونه کړي او یا اوکې او هغه ودوړېږي یا خرابي بیا به څه کېږي نو یو خاص باغ مه یادوه او ووایه چې دومره کجورې راکړه بس وی ټیک ده اتیا مسقاله سره زر به زه درکړم ماله به دومره کجورې راکړې د هغې اندازه یې ورته وکړه نبي علیه السلام یې ټیک شو هغه سره زر یې اتیا مسقاله واغېشتل او پیغمبر مبارک مجیبه سخي دی ابانډیسي له ورکل وی ځه خو انصاف وکړه انصاف او دا په خپل قوم دی تقسیم کا دې ته مؤلفه القلوب وی پیغمبر علیه السلام خو بل شان سخي وکړه یو باندې وی اتیا مسقاله یو مسقال سلور نیمه ماسه تقریبا سره زر دی دغه اختلاف پکشتا خو سلور نیمه ماسه سره زر او دا اتیا مسقال دی ته ضرب ورکا چې څونه به جوړي وی دا یو څه او د انصاف نه کار وال چې هغه نیټه ته یو دو درو دی پاتې شوي رسول الله مبارک دی یو جنازې نه راته نو یو ځای کې سوري تر دیوال کې ناسته دغه زید ابن دسنه ورپسې راغی او دو درو دی پاتې دي او سره حضرت ابوبکر هم ناسته رضی الله عنه حضرت عمر هم ناسته رضی الله عنه نور صحابه هم دي دا زید ابن دسنه د یهودي ورته وایي وی مال خپل قرض راکړ خو دو درو دی پاتې دي کجورې راکړه او فورا یې بدرت شروع کړل تاسو د عبدالمطلب بچی چې یې که نه د خلکو پیسې خورئ خلکو نه مال والې بیا وله نه ورکوئ او د خلکو پیسې خورئ او ما نه مال واخېسته اوت نه راکوئ یا د خدای بنده دا خو لا دوه درې ورځې ستا پاتې دي که نه نو عمر صاحب خو ناستو په موقع هغه وی په ارام کښېنه ګنې که نبي علیه السلام نه وی اوس به دې سر هلته پروت و تانه به دې دلته پرته وه خو دوه درې ورځې ستا قرض کې شته په دې طریقه څوک قرض غواړي پلار نیکه خلکو له کنځې بیا زمونږ په مخ کې زمونږ پیغمبر ته بدرد وی ولې مونږ څه شوي یو غیرتي خلک خو شته رسول الله مبارک مسکې شو په کار دا و چې هغه سړي ته یې ویلو چې او که نه عمر ټیک وایي ستا خو دوه درې ورځې شته که نه رسول الله مبارک مسکې شو او حضرت عمر ته وایي وی عمره تا نه مې د دې خبرو توقع نه وه د دې خبرو امید نو تا نه زما د یو بل څیز توقع وه زم محتاج او ما ته به دې نصیحت کړی دې محتاج او ده ته به دې نصیحت کړی تاسو ته غیر یې ورته ویلي ان لصاحب الحق مقالا څوک چې قرض غواړي خامخا دوه درې خبرې کوي نو زم محتاج ام دې محتاج او دې څنګه محتاج ده ته به دې وایي چې قرض غواړي په نرمۍ وغواړه تاسې به دې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړی څنګه نصیحت چې د الله رسول چا نه قرض والی درې ورځې مخکې وله تیار ساته دا دې ته پیغمبر وایي زه حیران یم چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوم اخلاق ورکړي کوم خوی خدای ورکړي ځکه خوی د بل چې خپل خوی دې سم نه د بل نشي سمولی وی عمر لاړ شه دله خپل حق ورکه وی دلته راشه یو 2 منه ولا زیاتي ورکه
رټ او دې رټ شیخ هلال هغه خپل حق یې وله ورکړ 2 منه زیاتي ورکول زید ابن دسنه ورته وی دا ولې راکې د ما حق پوره شو وی دا تا ته ما لږ وچېړلې نو حضور پاک وفرمایل چې لږ دې خفه کړه یو 2 منه وله زیاتي ورکړه دې ته مینه بیا ورته وی عمره ما پیژنې وی نه وی زید ابن دسنه مې نوم دی د یهودي او د یهودیانو هغه علامه